دغه وګوره واه زبردست یار مزه خو رسه کوي که اخلي اعلان کنه سې ریټ ګورئ دا چشمې دي وردن نه شو په یمني مارکیټ باندې اوس به ګورو هر یو به زه لاسونه رانیول کوي ښه مجاهده نو په دغه سایډ باندې زمونږ به د شړه لار باندې ځکه چې هلته اکثر ښځې که نه او په ښځو باندې چې نظر ولګي نو سړی بیا ګناهګارېږي انشاءالله د هر څه بیا یو ورځ ګورو او په دې مارکیټ کې هم سراسري ګرځو ما د خیره سره چېرته ژوند تروړی السلام علیکم سهار له امید کوم چې ټول به راته روغ جوړ او روان یو بازار ته دا ځای مو دا زما ملګری دی باقي ماشاءالله دوکانونه اوس کولاو شو د ماخوستن اذانونه شروع دي او دوکانونو ته وګوره یو رونق دی دلته ورځ شپه ده او شپه ورځ ده او دې ځای باندې ډېر زیات راشي خو مسله دا راشي اوس د ټیم د مانځه دا ټول دوکانونه دي د پیزارونو دلته غټ مارکیټ دی دې خوا ته که نه نو په دغه سایډ باندې زمونږ به د شړه لار باندې ځکه چې هلته اکثر ښځې که نه او په ښځو باندې چې نظر ولګي نو سړی بیا ګناهګارېږي دې ځله چې رالو نو څومره خاموشي جوړه شوله ځکه چې د هر څه بند دي دا یو غټ مول دی او دا هم بند او دا چې دی که نه په وخت کې تاسو نوی راغلي دا ډېر غټ مارکیټ و دې دی کې لکه خلک وایي افغانان لاړه وایي کار وشو اوس په هر څه ارزان شي که نه خو دلته چې څومره خلک دغه و دا ډېر وو هغومره روزګار ډېر دا دوکانونه ټول مکمل بند وو ها دا خلکو نیولي په دې کې هر قسم چلونې او دا کاروبارونه خلکو شروع کړي دا وګوره غټ مارکیټ دی دا اوس بند دی څه وجه باندې نو د افغانانو په تلو باندې مه خوشحالېږئ سیده خفګان پرې وکړئ ښه دلته د لاسو ګاډۍ داسې ښه وګوره درې ټیره باندې روانه ده دې ته درې ټیریزې ګاډۍ وایي لاس ګاډۍ ده خو په درې ټیره باندې روانه ده ماشاءالله دا دوکانونه دي دا ډېر غټ مارکیټ دی دې خوا ته چې زه ایسته که نه خو موږ دغه سایډ ته نه ځو فلحال دې سایډ ته ماشاءالله نو موږ به ځو په خپل غرض باندې که نه انشاءالله د هر څه بیا یو ورځ ګورو او په دې مارکیټ کې هم سراسري ګرځو ما د خیره سره چېرته ژوند تروړی چې موږ کوم سیټ ځو عقل ته روان دی که نه وروخه چې کېنه به کې که سړی ښه دا یمنی مارکیټ دی ښه د بتې وګوره دا له کار نه وتلي دي دې کې سوداګانې موداګانې کوي دا ډېر غټ مارکیټ دی ایستا خوا ته او چې څوک هم کور کلي ته ځي بس هغه ټول بیا دلته راځي او دلته کې سوداګانې کوي دا د بار ایریا ده ځکه دا دې باندې سړکونه دي ګاډو د پارکینګ ځای ده که نه نور چې دننه ورشي نو دننه ډېر غټ مارکیټ دی خو دننه موږ ورتلی هم نه شو ځکه چې خلک د لاسو راکاږي که نه دلته کمیشن والا پکې اکثر وي وردن نه شو په یمني مارکیټ باندې اوس به ګورو هر یو به زه لاسونه رانیول کوي ښه مجاهده اشنا ځان کلک که ښه اوس په دې هر سړی راکاږي ګوره دا وګوره دا دې ته څه وایي یمنی مارکیټ چې دی که نه دا هغه مارکیټ دی چې په دې کې به تا ته هر قسم شی به تا ته میلاویږي او څوک چې کلي ته ځي بس راځي دی یمني مارکیټ ته دې ځای کې تاسو ته بیا د خوراکي نه واخله تر د کمبالو پورې د بیکونو پورې د چشمو ګړو پورې هر شی به تاسو ته میلاویږي دا اوس موږ راووتلو د یمني مارکیټ نه بهر د بتې سایډ ته دا د بتې کوپري ده او دې ځای باندې بیا ډېر زیات رش دی خو مسله دا ده چې دې ټایم کې اوس ټایم دی د مانځه نو د دې وجې نه دومره رش نشته یعنې دې ځای باندې بیا د خپو د ښودلو ځای نه دا وګوره دا د ګړو دوکانونه دي دې سایډ ته هم ډېر زیات رش دی ماشاءالله د عطر د پرفیوم دا مارکیټ په ډېر غټ دی او فلحال پکې رش نشته که نه خلک تللي دي منځونو ته ته وګوره ماشاءالله دې خوا وګوره واه زبردست یار مزه خو رسه کوي که اخلي اعلان که نه هسې ریټ ګورئ دا چشمې دي چشمې مو کتلې هسې په سترګو را په سترګو کړلې اکشن مو ته جوړ کړو خو خوښ نه شوي که نه اخلي نه هسې دی هسې اکشن دې ورته جوړوو دا هم چشمې دي دې کې دې خوښېږي دا هم په سترګو که
تاسې تاسو شاش برابره کا دا دنه غټ مارکیټ دی ټول کې زیات پکې پښتانه دي او چې دنه ورلې که نه د لاسونه دې راکاږي دې وجې نه موږ بارو بار ګرځو دنه نه ورځو دا د بتې هغه کوبري ده مشهوره یمنی مارکیټ دی او دا پکې بیا بازار دی چپړو دوکانونه دي پکې ماشاءالله ماشاءالله اخر سړی راغی بس سودا کوي خدا جرابې دي موږ بهر ته راوځو د بهر نه لږه نظاره وکړو یمنی مارکیټ نه پرېښود او دې خوا ته رالو د الخرج کوم ګاډي چې ودرېږي دې ځای دلته دا کوبري که نه د پیدل لاره چې دا لولو مارکیټ ته تللی لولو مارکیټ ته انشاءالله یو ورځ چکر لګو او خارج دا ګوره ټول سعودیان دي ها نو سعودیان راوتلي دي خپلې ډیوټۍ یې وکړي او بیا راشي دلته ور دا نارې وایي غریبانان ټوله شپه ولاړ یي که نه نو اوس به سورلی کوي ټوله ورځ شپه یې د ورځې ډیوټي وکړي او د شپې بیا راشي دلته خپله ډیوټي کوي د ټیکسي حاجي نو څه ناڅه لږ لږه خرچه وکړه دا ما راشه شپې واخیستلې او موږ دا سودا مودا راواخیستله بنینونه بنینونه یې راواخیستل او بس بازار ته راوتي وو انشاءالله یوه ورځ به داسې راشي چې دې بازار یونیورسټ به ته ودرکړو یو سر نه والا د بل سره پورې کوم چې دننه به کومې ګاډۍ ملې دي انشاءالله دې غون بازار وزټ به موږ ورځې کوو او تاسو ته به غون نه پته درکړو د خیره انشاءالله